د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې د پیښېدو امکان. وروستي جزئیات څه دي؟ ویډیو را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ایران کې د اسرائیل د توغندیز برید ریپورټونه نړۍ د زغم غوښتنه کړې. دوه امریکایي چارواکو په امریکا کې د بي بي سي همکاري رسنۍ CBS نیوز ته ویلي چې د اسرائیل یو توغندی په ایران کې لګېدلی دی. د ایران دولتي رسنۍ د هیواد په مرکزي سیمه اصفهان کې د چاودنو نه تایید شوي ریپورټونه یادوي. د دولتي رسنیو په ریپورټونو کې ویل شوي چې د ایران یو شمېر هوایي ډګرونو ته الوتنې یې ځنډول شوې او یا هم لغوه شوي دي. ایران له هغه وروسته د تیارسۍ په حال کې دی چې پر اسرائیل د ایران له توغندیز برید وروسته اسرائیل د ځواب ورکولو ګواښ کړی و. پر ایران د اسرائیل د برید په تړاو د سپینې ماڼۍ چوپتیا وایي نه غواړي تاوتریخوالی زیات شي. سپینې ماڼۍ پر ایران د اسرائیل د برید او په دې اړه له څه ویلو ډاډه کړې چې ګواکې امریکا له وړاندې خبره وه چې اسرائیل پر ایران برید کوي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو مسؤلې کارین جین فیر څو شېبې مخکې په یوه خبري غونډه کې پیل په همدې خبره وکړ چې د منځني ختیځ اړوند ریپورټونه په اړه نظر نه ورکوي. هغې د انتوني بلینکن نننیو څرګندونو ته په اشارې سره وویل چې د ښاغلي بلینکن پام د تاوتریخوالي پر کمولو ورټول دی او په وینا یې